دوه په زړه پورې راپورونه د اسدالله خالد وړاندیز او ناټو وایي د افغانستان سیاسي بحران ته حل لاره پیدا کوو. د نورو جزئیات لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ چې په هر څه خبر شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. اسدالله خالد د دې وایرس د مخنیوي لپاره دې ورباندې وشي. د هېواد د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي ټولو ځواکونو ته یې امر کړی دی چې له دفاعي حالت څخه فعال دفاعي حالت ته لاړ شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شویو هوکړې په لومړۍ اونۍ کې طالبانو خپل بریدونه کم کړي وو، خو د هغې اونۍ له تېرېدو وروسته نه یوازې خپل بریدونه بیا پیل کړي دي بلکې ډېر کړي یې هم دي او دوی مجبور دي چې له دفاعي حالت څخه ووځي. فعال دفاعي حالت هغه حالت ته ویل کېږي که چېرته پر امنیتي ځواکونو باندې له کوم ځای څخه برید کېږي نو دوی به د دې حق ولري چې ورته عمل وکړي. نوموړي دغه راز د خپلو خبرو پر دوام ویلي افغان حکومت د دې وایرس د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي او د ده وړاندیز دا دی چې باید د دې افت مخنیوي او د هېواد په هر ګوټ کې د هېوادوالو د لاسنیوي لپاره وربند وشي څو په اسانۍ له دې ناروغۍ سره مبارزې ته لاره هواره شي. ناټو وایي هڅه کوي د افغانستان سیاسي بحران ته حل لاره ومومي. ناټو وایي هڅه کوي په افغانستان کې روان کړکېچ ته حل لاره پیدا کړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. هغه نن په یو خبري ناستې کې وایي چې 2 اونۍ مخکې کابل ته سفر هم کړی و او اوس هڅه کوي چې په افغانستان کې د رامنځته شوي سیاسي بحران لپاره سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ناټو سرمنشي وویل تمه لري ډاډ یې ترلاسه کړی چې د سولې په هوکړه عمل کړي او بالاخره د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې هم پیلېږي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.